ما بل چاته پیسې ورکولې، ما بل څوک هایر کول. مثلا بزنسمنان وزیران سوي دي په بزنس کې چې څه دي هغه په ماموریت کې نشته دي. یعنې هایرینګ فایرینګ به ته پخپله کوې. د افغانستان په تجارت او اقتصاد کې مهم رول لوبولی دی د ښه پرمختګ لپاره، د ښو مشورو لپاره. زما نوم انجینر شیرعالم حریفال د رایز انجینرینګ کمپنۍ رئیس، چې رایز کمپنۍ موږ په 2015 کال سپټمبر کې جوړه کړې وه. البته په دې کمپنۍ کې ټول پروفیشنل کسان وو. نو تر اوسه د همدې کمپنۍ د ریاست چارې زه په مخ وړم. تابیا ونیوله چې له نږدې سیام صاحب ووینم او له هغوی سره البته د بزنس او نورو اقتصادي مسایلو په اړه د زړه خواله ولرو. نو راغلو د سیام صاحب دفتر ته او ماشاءالله ښه ښکلی دفتر، ښه یعنې سیټ اپ او هر څه له ګیټ نه نیولې بیا تر دې ځایه هر څه پروفیشنل لکه څنګه چې موږ په نورو ملکو کې هم لیدلي دي. او هلته هم داسې د بزنس دفترونه جوړ شوي دي چې هلته نوي خلک راځي، بزنس سیټ اپ کوي، بزنس جوړوي. نو په مجموع کې زه باید داسې ارزیابي وکړم چې څه چې ما غوښتل هغه ما سیام بزنس دفتر کې پیدا کړل. او د سیام صاحب برخورد ډېر پروفیشنل او ډېر یو ځوان کادر د افغانستان یو سرمایه. نو باید له دې نه خلک استفاده وکړي، له دې نه بزنسمنان، انویسټران، چا چې انویسټمنټ کړی دی، څوک چې په آینده کې کوي، باید د دې دفتر له خدمتونو نه برخمن سي. او ما دلته هغه څه ولیدل چې هغه لکه په نورو پیشرفته نړۍ کې د هغوی هغه بزنس پلانونه، د هغوی طرحې د افغانستان په هکله باندې، د اوس په اړه او د آینده په اړه باندې. زه چې کله دلته راغلم او سیام صاحب په خپله تعارفي وینا کې د بزنس ډاکټر یادونه وکړله. نو کله چې ما د دوی بروشر، پروفایل، ویب سایټ او دا شیان مطالعه کړه، هلته مې هم د بزنس ډاکټرز نوم ولیده او د هغوی د کړنو په هکله سیام صاحب ډېر مفصل او تفصیلي خبرې وکړلې چې هغه د افغانستان د آینده لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره او همداشان د هغو بزنسمنانو د راتلونکي لپاره چې هغه په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي، که هغه افغانان وي، که هغه خارجیان وي، او که هغه هغه څوک وي چې سرمایه ګذاري یې کړې ده. نو د هغوی لپاره ډېر ګټور دي او هغوی ته ډېرې ګټورې مشورې ورکولی سي. او که هغه د اقتصاد په هکله باندې وي، په اړه باندې وي، که هغه د تقریبا په اقتصادي اړخ کې دوی ډېر مهم رول لوبولی سي. د بزنس ډاکټر د نوي ځوانانو لپاره ډېر مؤثر دی، ځکه دلته له نویو ځوانانو سره طرحې نشته دي. دلته تعلیم په هغه کچه نه دی لکه په نورو پیشرفته نړۍ کې. موږ په جنګ کې دخیل ملک یو، فعلا په افغانستان کې جنګ دی، ستونزې، مشکلات دلته یو عالم دي. نو دلته داسې یو څوک پکار دی چې یاره څوک له پوهنتونه فارغ کېږي، مثلا یو څوک بزنس وي، له بزنس نه هغه فارغ سي، هغه حیران وي څه وکړم، څه شروع کړم، دکان وکړم، یعنې د هغه وړ بزنس یعنې د هغه فکر نه کوم چې دې شي ته ورسېږي. نو داسې یو چاته ضرورت شته لکه بزنس ډاکټر چې هغه هغوی ته طرحې ورکړي، هغوی ته پلانونه ورکړي، خصوصا ځوانانو ته. ځوانان دې ته وهڅوي چې هغه د ټکنالوژي په بخش کې، هغه د امنیت په بخش کې، هغه د اقتصاد په بخش کې، هغه د برق په بخش کې، یعنی په هر عرصه کې تعلیم، تربیه، ټکنیکل، نور داسې مسایل د هغو بخش کې هغوی ته مفیدې مشورې ورکړي. بزنس ډاکټرز پوهه فوق العاده لوړه ده او ډېره مفیده ده، چونکې هغوی په افغانستان کې اوږده تجربه لري، د افغانستان په تجارت او اقتصاد کې مهم رول لوبولی دی. هغوی د همدې ملک دي، د همدې ملک په تکلیف او په مرض باندې ښه
پوهېدلی سي، هغوی خلکو ته ښې مشورې ورکولی سي، بلکې مفیدې مشورې. زه په خپله یو کس یم چې په افغانستان کې د کاروبار د بزنس 15 کلنه تجربه لرم. نو ما په واقعیت سره یعنې په ډاکټر بزنس کې یا بزنس ډاکټرز کې دا ولیدل چې هغوی ماشاءالله ډېر با تجربه او هغه څوک دي چې هغوی نوي ځوانانو ته هغه څه کولی شي چې تر اوسه به چا نه وي کړي. زه په خپله مامور پاتې سوی یم، د دولت مامور نه بلکې په بین المللي مؤسسو کې ما کارونه کړي لکه UN، LBGI او داسې نور بین المللي مؤسسو کې موږ کارونه کړي دي، هلته وظیفې اجرا کړي دي. له هغې وروسته بیا خپل بزنس شروع کړی دی. نو بزنس خو بزنس دی، په بزنس کې چې څه دي هغه په ماموریت کې نشته دي. نو زه د خپل بزنس او د خپل دغه کار نه چې ما شروع کړی دی زه ډېر خوښ او خوشحاله یم. ما ته د خپل بزنس په وخت کې څو ښې وظیفې پیدا شوي دي، خو ما نه دي کړي، بلکې تر $4000 معاش پورې ما ته پیدا شوی، 3 تر 4000 ما نه دی کړی. چونکې له ما سره داسې کسانو چې په $3-4,000 یې کار کړ، ما بل چاته پیسې ورکولې، ما بل څوک هایر کول. یعنې که ته د خپل دفتر امیر اوسې، یعنې هایرینګ فایرینګ به ته په خپله کوې، نو ته کولی سې چې نورو کورنیو ته مصدر د خدمت وګرځې، ځوانان له تا سره کار وکړي او ځوانانو ته کار پیدا کړي او خپل ملک ته ښه باکیفیته کار وکړي. نو زه له خپل روزګار، له خپل بزنس، له خپل کاروبار نه الحمدلله ډېر خوښ یم او یوه هیله مې دا ده چې په افغانستان کې صلح، آرامي او ورورولي راسي، جنګ جګړې او خشونت او دا شیان ورک سي. انشاءالله زموږ وطن مخ په پیشرفت باندې روان. باید ځوانان بزنس وکړي. بزنس دی چې دنیا ته د دنیا سیاست ته تغییر ورکړي، د یو ملک سیاست ته بزنس تغییر ورکولی شي. لکه لنډ مثال ټرمپ دی، په پاکستان کې نواز شریف دی، داسې په افغانستان کې تاسې وینئ بزنسمنان اوس د پارلمان غړي دي یا مثلا بزنسمنان وزیرات شوي دي. نو بزنس دی چې هغه ستا هر څه ته تغییر ورکړي، بلکې یعنې یو ثلاثیه درجې تغییر ورکړي. نو ځوانانو ته مې سپارښتنه همدا ده چې راسئ بزنس وکوئ، سرمایه گذاري وکوئ، پروفیشنل بزنس وکوئ. یعنې نن سبا په نوره نړۍ کې یعنې یو عادي دکانداري بغیر له پروفیشنل بزنس نشي کېدلی. باید ته یو پروفیشنل بزنسمین یې، تا باید د بزنس زده کړې کړې وي چې دلته دکانداري وکول. هلته ټول سافټویر سیسټم دی، تا ته په یوه ګنټه کې خپله ګټه او تاوان ښیي. یعنې ستا آینده او یو کال کړنې ورکې نه وي، بلکې هره ورځ هره ثانیه یې تا ته ښیي. نو ټولو ځوانانو ته مې سپارښتنه دا ده چې باید بزنس وکړي او د خپل کاروبار د ښه پرمختګ لپاره، د ښو مشورو لپاره